په ټولنیزو رسنیو باندې نن سبا کنټرول د چا ده؟ په ټوله کې د نړۍ په کچه موږ وګورو ټولنیزې شبکې چې مشهورې ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام او واتساپ او وغیره وغیره دي، متاسفانه چې دا د هغو کړیو د هغو سازمانونو په لاس کې دي چې هغه په ټوله کې د اسلام او د مسلمانانو مخالف دي. زه ویلی شم چې غیر مستقیم دا د هغه یهودي جال برخه ده چې غواړي د میډیا او مطبوعاتو له لارې نړۍ تسخیر کړي. لیکن الحمدلله په افتخار سره موږ ویلی شو چې په افغانستان کې ټولنیزې شبکې او نور ټولنیز فعالیتونه دا د افغانستان د اسلام پالو مبارزینو په لاس کې دي او موږ الحمدلله په دې ډګر کې بریالي یو. او دغه ورونو اسلام پالو مبارزینو ته زما توصیه دا ده چې دوی دغه ډګر لا ډېر قوي کړي او په دې باندې اکتفا ونه کړي. الحمدلله موږ برلاسی یو، لیکن دا زموږ د کار 10% هم نه ده. موږ باید لا ډېر کار وکړو او دښمن پرې نه ږدو چې د اسلام او د اسلام د اسلامي ارزښتونو د اسلامي نظام په خلاف باندې په دې ډګر کې راوړاندې شي او فعالیت وکړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه په آخر کې اسلام پالو مبارزینو لپاره څه توصیه لرئ؟ د اسلام پالو مبارزینو لپاره زما لومړنی پیغام دا ده چې دوی په ټولنیزو شبکو کې دومره ډېر مصروف نشي چې د هغه حقیقي مطالعې او د علمي ذخیرې د زیاتولو له ډګر څخه ووځي. دوی باید د خپل وخت تنظیم کړي او خاص وخت ورکړي ټولنیزو شبکو ته او نور وخت د معلوماتو اضافه کولو ته، د علم اضافه کولو ته، سیاسي بصیرت اضافه کولو ته، د اسلامي امارت د پالیسیو د لا ښه زده کړې برخې ته ورکړي او یوازې په دې اتکا ونه کړي چې کاپي پیسټ او شیر او دا شیان باندې وخت تیر